خبر کندهار کې د کوچنیانو او پوځیانو ترمنځ نښته د یوې پوځي په ګډون 15 تنه ټپیان شوي دي. نور حال را سره په ویډیو کې وګورئ او زموږ ډیوه کلیک چینل در سره سبسکرایب کړئ. په سلامونو محرک علیکم. کندهار کې د کوچنیانو او پوځیانو ترمنځ نښتې پایله کې 15 تنه ټپیان شوي دي. سرچینې ویل چې دغه پیښه چهارشنبې د کال پر 18 کندهار دامان ولسوالۍ د کوچنیانو او سیمهییزو پوځیانو ترمنځ شوې ده. دغه نښته په داسې حال کې شوې چې د کوچنیانو غوښتل چې بوري، شاولیکوټ او کاري شکور سیمو کې دولتي ځمکې غصب کړي چې پوځیان له سخت غبرګون سره مخ شوي دي. دغه پیښې پایله کې یو پوځي او 4 کوچنیان ټپیان شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر کوچنیان وړمې ورځې مازدیګر په کندهار کې د یوې اعتراضي حرکت په لړ کې دغه ولایت دامان ولسوالۍ او 15مې حوزې ترمنځ نساجي پل وتاړه، خو مسؤلیانو دا پل بیرته پرانیسته. ملګرو، دا و زموږ چمتو شوی ویډیو. که ستاسو ویډیو په اړه کوم نظر پیشنهاد لرئ موږ سره په کومنټونو کې شریکولی شئ او د لا ښکلو ویډیوګانو لپاره له موږ سره پاتې شئ. تر بیا ښې چارې.